فارغ ٹیم ملاویگی سبحان اللہ، موقع ملاویگی 2 رکعات نفل کول. پدی اللہ دی امت لدمر اجر ورکی لکه د مخکنو امتونو 1500 کال عبادت او د دی امت 2 رکعات نفل منس کول دا دمر اجر لري. موقع ملاویگی جماعت تراشی مکروه ټیم نئی ادریگا 2 رکعات تحیت المسجد وکا. دا د جماعت حق دے 2 رکعات تحیت المسجد پا نپلو کی دشمارف. کوشش کوا دا پرزو نا علاوہ 2 رکعات منس کوا. که پرزو کی سکمی راوزی نو اللہ بای پدی نپلو سر ڈک کی، اللہ بای پدی نپلو سر ڈک کی. اگا کمی با پی اللہ پورا کئی نو دا دائمی گٹی دی چی دی طرف تا متوجی شو او دا عارضی گٹی چی دی دا پریدو. کذالک ارسلناک، اللہ وی دغا رنگی لے گلے منگتا پی امتن پداسی امت کی قد خلت من قبلها چی یقیناً تیر شوی دی مخ کی دا دین امامن دیر امتن استاد امت نا مخ کم تیر شوی. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، دا پارا دا دی چی اولولی تپدوی بانی اغا کتاب اوحینا الیک چی منگا وحی کردی دا تاتا. وهم یکفرون بالرحمن او دی انکار کی دا رحمان ذاتنا تپی قرآن اولولا. قرآن سر با انقلاب راشی اولو نبای بدلش. قل تورت اوایا هو ربی دغا زمان رب دی لا الہ الا ہو، نشت دے لائق دا بندگئی الا ہوا مگر دخ کا یو ذات تے. دنا علاوہ دا بندگئی عبادت قابل بل سوک نشت دے. توکلتو علی، ز توکل کوما بروسکم پا دغی ذات و الیہ متاب او دغی رب طرف تزما واپس للی. فرمائی کذالک ارسلناکا، دغلنگی لے گلے منگتو فی اممن پداسی امت کی قد خلت من قبلها چی یقیناً تیر شوی دی مخ کے داغینا اممن دیر امتنا. لتتلو علیہم الذی دپار ددے چی تا اولولی پا دیبان دے الذی اغا کتاب اوحینا الیک چی وحی کردی دا منگتاتا. وهم یکفرون بالرحمن او دی انکار کی دا رحمان ذاتنا. قل تورتوایا ہوا ربی دغا زما رب دے لا الہ الا ہو، نشت دے لائق دا عبادت سیوا دا دغی یو ذاتنا. علیہ توکلتو پا اغی اللہ باندی ز توکل کوما و الیہ متاب او اغی رب طرف تا زما واپس للی.